د طالبانو حوصله نور افغان حکومت ته ختمه شوه. طالبان وایي نور خبرې نه کوي، تازه طالبانو څه ویلي، وضعیت به نور هم خراب شي. او که ښه دلته نو ویډیو کې راسره ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، مې ومنئ، وخت مو بخیر. طالبان حکومت سره د بندیانو پر سر خبرې نه کوو. وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې په کابل کې د بندیانو د خوشي کولو لپاره پلاوي نور له دولت سره د بندیانو پر خوشي کولو خبرې نه کوي. د طالب اورپکو ویان داسې مهال له حکومت سره د بندیانو پر سر د خوشي کولو لپاره د ځانګړي شوي پلاوي د مذاکراتي پریکون خبره کوي چې تېره ورځ حکومت لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره غوره شوي یو پلاوي عبدالمتین بیک وویل چې هغه طالبان به نه خوشي کوي چې په لویو جنایتونو د لوی بریدونو په ترسره کولو کې لاس لري. ټاکل شوی وه د طالب اورپکو له خوا راغلی 3 کسیز پلاوي سره د دغه وسلوالې ډلې د هغو بندیانو د خوشي کولو پر سر تخنیکي خبرې وشي چې پتل شوی وه په نږدې څو ورځو کې به خوشي شي. د افغان کشالۍ د حل لپاره له تېرو څو کلونو راهیسې په کور دننه سیمه او نړۍ کې هڅې روانې دي چې تېره میاشت په یو دوحه کې د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ لومړی توافقنامه لاسلیک شوه. د دې هوکړې لیک پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ګډون د 30 هیوادونو استازو ګډون درلود. د هوکړې په یوه لیک برخه کې د دولت لخوا د 1000 بندیانو په بدل کې د طالب اورپکو د 15000 بندیانو خوشي کول راغلي وو چې افغان ولسمشر هم په مشروط ډول دا شرط ومانه، خو زیاته یې کړه چې طالبان به په خپل تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا وسلوالو طالبانو په هوکړه کې یو بنسټیز ټکی له افغان دولت سره د طالبانو مخامخ خبرې وې. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان وایي چې افغان حکومت په یوه او بله بهانه د طالب بندیانو د خوشي کولو بهیر ځنډوي. د نوموړي په وینا د شوې هوکړې له مخې باید حکومت د بندیانو د خوشي کولو لپاره اقدام وکړي، خو په خبره تر اوسه حکومت په خپلو کړنو ژمنو عمل نه دی کړی. حکومت د هغو 15 بندیانو د خوشي کولو غوښتنه رد کړې چې د لویو بریدونو په پلان او ترسره کولو کې لاس لره، خو طالب اورپکي د همدې بندیانو پر خوشي کولو ټینګار کوي او اوس له حکومت سره په دې برخه کې د مذاکراتو ځنډول هم د یو فشار په توګه کاروي. شاهین زیاتوي چې نور به د دوی تخنیکي مرکزي پلاوی په هغو غونډو کې برخه او وانخلي چې په وینا یې بې پایلې دي. دا په داسې حال کې وه چې د کرونا د نړیوال آفت سربیره د دغې وسلوالې ډلې ځینو خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی او د حکومت او نړیوالو وار او اوربند غوښتنې وړاندیزونه یې هرکلی نه دی ویلی. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.